نبی علیہ السلام حدیث دی وایي چې دویم تپوس به دا کېږي چې ای بنده خپله ځواني تا څنګه تېره کړې ده، ځواني مې درکړې وه، ځواني دا ځواني تا څنګه تېره کړې ده. ځکه په بوډاوالي کې خو هر څوک عبادت کوي، که د جهان ګناهګار هم وي هغه هم په بوډاوالي کې عبادت کوي. هغه ته پته ده چې زما خپې په قبر کې پرتې دي، نو هغه خو بیا په بوډاوالي کې عبادت کوي. بعض انسان ډېر بدبخته وي، هغه بوډاوالي کې هم عبادت نه کوي. په بوډاوالي کې هم ته هر څوک تنګ وي، کور کې ته زنانه هم تنګې وي، انګوریان هم ته تنګ وي، بچي هم ته نه تنګ وي، جومات کې ته استاذ هم تنګ وي، په لار کوڅه باندې کې څوک تېرېږي هغې هم ته نه تنګ وي. الله جل شانه هم دې داسې عاداتو نه وساتي. ګوره د نبي علیه الصلاة والسلام زندگی دا زما او ستا دپاره نمونه ځکه ده چې هغه اخلاق په ما او تا کې نه راغلی، زه کامیاب نه یم. که هغه اخلاق په ما کې نه راغلی زه کامیاب نه یم. کان خلقه القرآن. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمای چې د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق دا قرآن دی. نبی علیه الصلاة والسلام زندگی وګوره، نبی علیه السلام لایف سټایل وګوره،